ډېره زیاته مننه د استودیو ټولو ملګرو ته د تا په شمول سلامونه احترامات وړاندې کوم. اول خو د اریان ستانکزي په نوم کوم کس چې راغلی کوم قبیح عمل چې د مخکې له دې کړی ده هېڅ تړاو په طالب پورې نه لري، نه دا په طالب ده او نه په اروپا کې طالب استشهادي لري. له ځانه یو عصبي ناروغ ده چې په وجود مې ټوک ټوک په بل لاکه د بل د بیرغ سوري لاندې ژوند لا وکړم، بیرغ ښکلول خو ډېره لرې خبره ده. زنده‌باد زنده‌باد. آفرین دغه کم جنرال صاحب دغه چې نری خبرې د افغانانو په زړه کې ځای پیدا کړي او موږ او تاسو خپل وطن لرو، خپل وروره خاوره لرو، د خپل خاورې ته خدمت وکړو. موږ څه کوو پردي ملکونه؟ ځکه 200 کاله فرانسه کې اوسېږم، خپل ملک کې اوسېږم. رئیس صاحب که یو دقیقه ګوره، هر څوک راځي دلته د طالب په نمایندګۍ یا د حکومت په نمایندګۍ یو څوک بېادبي کوي، د طالب په نمایندګۍ داسې یو کاذبه دعوه کوي. دا سړی موږ منې کړی له دې لایفونو نه و، خو ده د موږ خبره نه ده منلې. دا موږ په خپلو لایفو کې زه هغه واټساپ باندې چې کوم میسیجونه ده ته ما کړي د ثبوت لپاره درته وړاندې کوم چې ته به دا قبیح عمل نه کوې. دا د موږ د پالیسۍ خلاف ده او که ته ځان ته رښتیا ملاتړی وایه. خو ده ما ته 3 دقیقې فلسفهي میسج پرېښوي، ما ته اطاعت نه کوي وروره، خط او روابط په واټساپ نه مې بلاک کړی ده. د ما خبرې به اوري، نه دروغ وایم او نه د چا په قصه کې یم. دا بالکل نه د موږ پالیسي ده، نه د چا په قصه کې. د ما وطن افغانستان ده، 250 هیوادونو چې په ما حمله وکړه د ما مرستې ته څوک نه دي راغلي. دا یوازې افغانو چې دا جګړه یې ګټلې ده. دلته چې څوک راجګېږي چې زه د له چا معافي وغواړم، خلک به له موږ نه معافي غواړي. افغانستان به جوړ شي، ازادي به راشي، خپلواکي به راشي، موږ به یو بل ته غېږه ورکړو. خو چې کوم وحشتونه او ظلمونه شوي د ټولې نړۍ په شمول باندې، هغوی به موږ نه بخښنه غواړي. موږ په چا حمله نه ده کړې چې چا نه بخښنه وغواړو. داسې ځینې بې غیرته، بې ضمیره، بې وجدانه خلک راشي او دا خبره مو کې درته وخت چې د اسلامیت د مسلمانۍ خبره وي، که په یو ګاونډي هیواد باندې د موږ یو کافر حمله وکړه، په موږ جهاد فرض کفایي ده. د شریعت له نګاه نه فرض عین نه ده، فرض کفایي ده. کله ټول افغانستان نه 10 کسه لاړه، د ټولو افغانانو په باندې غاړه خلاصېږي. وخت په داسې حالت کې چې زه خپل زخمونه څټم، زما له بدن نه وینې روانې دي، زه ټوک ټوک یم. زه د یوې ګنټې د اوربند په ارمان باندې یم. 250 هیوادونه راغلي دلته، نه موږ ته جومات جوړ پرېښی، د بیا رغونې په نامه باندې موږ وژني، د بیا رغونې په نامه کورونه تاروران که، د بیا رغونې په نامه باندې یو روزل شوي فوز په نامه باندې روزانه طالب په فوج وژني، فوز په طالب وژني. هماغه خبره چې دوی به په بیسونو کې په آرام ناست دي. نن چې د صلح معاهده یا د تړون شوی له امریکایانو سره، دا په دې شوی چې دربدري د افغانستان ختمه شي. موږ له اول نه چغې ویلې د افغانستان اشغال نه وي ختم شوی، موږ سولې ته نه ځو تر څو چې دغه منحوسې څېرې، دغه صلیبي لښکر چې افغانستان ته راغلي دي، د طالب په نامه خلک د طالب د وژلو دپاره مسله کوي، او روزانه د طالب په نوم باندې خلک زندانو ته تلل. هر ګیرور، هر مسلمان، هر پښتون دوی یو پروژه د تجارت له طالب نه جوړه کړې او تر څو پیسې پرې واخلي، تر څو قدرت ته ورسېږي. نمایشي چاودنې دلته قمندانانو ځان پسې کولی چې تر څو شهرت پیدا کړي. دا ډېر هغه شیونه دي چې د واورو پړانګان به سره معلوم کړي. افغانستان د مونږ کور ده، بیا رغولې په مونږ داسې فرض ده لکه خپل کور ته جوړو. دلته د اوربان خبرې کېږي، یو وایي چې طالب د سلا کېږدي، طالب د بل وایي چې په باګراوند زندان کې ناست قاتلین دي. هغه قاتلین نه دي. ورسه د استرالیا له وزیر اعظم نه پوښتنه وکړه، هغه اتلان دي، هغه په دې ملک کې راغلي اشغالګر وژلي دي. نن هم د استرالیا ټرمپ ته زنګ وویلو چې دا قاتلان به نه خوشې کوي. دا قاتلان دي، خو د اشغالګرو قاتلان دي. دا د احمدشاه ابدالي لمسیان دي، دا 300 یې درته ایثار کړي دي. دا د بهرنیو په وژلو تورن کسان دي. په دې کې یو له قهرمانانو نه شته چې د اردو عسکرو امریکایانو وژلي دي. تاسو راجګې قاتلان په دې رقم خو نه کېږي چې ته ما ته وایې سلا کېږده. د ما نظام ړنګ شوی، موږ بېرته خپل نظام غواړو. داسې سوله خو موږ چا سره
جنرال صاحب امریکایان د په باګراوند کې ناستې موږ به سوله کوو امریکایان به ټول وځي له افغانستان نه جنرال صاحب مشکل خوشي سو دغه فرمان صادر سو خوشي سو نن نه بعد غوښ په 14 د اگست باندې د بین الافغاني ناست کیږي د طالبانو د حکومت نو موږ وایو چې یو ورځ مخکې اوربان کیږي دغه خبره نه ده ودی شي اوربان څوک خلاف نه دي د اوربان څوک خلاف نه دي خو د دسې اوربان مونږ خلاف سبا بیا جګړه شروع کیږي نه منګ وایو په افغانستان کې دا خبره دی چې امید په سر باندې حل کېدای شي نو ضرور ولې د چې ول یو طالب مور کونډ شي ضرور څه ضرور ده چې یو عسكر مور کونډ شي یو عسكر مور ګور شي یا د عوام د منګ رنګ غونې چې په یو طالب پورې تړلې نه په نظام پورې تړلې اې د یو تړي مور او خور کونډ شي نو دا خو د منلو پرونه پورې په دینا ګورا د درویش صاحب د خلکو سترګو ته بخاور نه شیندو دغه کسان چې دا ایثار کړي او د 600 کسان د دې په مقابل کې د 15 کلن نظام دوام غوښته تر هغه پورې چې امریکایانو په باندې فشار راوړ چې کسان خوشکې کني چې په خپل خوشکومه مونږ تړون له امریکایانو سره کړو تر اوسه بین الافغاني خبرې شروع نه دي دغه امریکایان دغه د کابل اداره چې د امریکا د بیرغ د سوري لاندې ژوند کوي نن د امریکا د بیرغ سوري تلری شو ځکه بنديان خوشکوي نن امریکا ورته وایي چې خوشکه مونږ چې تاسو ویلي چې دا غلامان دي دا مزدوران دي نه مرسته منله اشرف غني په صدر تاسو د افغانستان خځه او نر دا بغاره وکړه په سوشل میډیا وکړه په مظاهرو کې وکړه چې موږ نه دا کړي دوران درویش ته نه دا کړي نو دینه دوه خبرې درویش صاحب نه دا کړي یا پرونه مطبوعات طالب په خلاف لګاو پرونه پورې طالب ته ترورست ویلې چې کله پوه شو چې د امریکانو نه درویش صاحب چې کله پوه شو د کابل اداره او د خیاطان چې د امریکانو مرسته او د بیرغ سوری لري شو بندیان خوشی کولو د بندیانو په مخ کې خندونه له اول تر اخره د کابل مزدور ادارې جوړې کړي وروره دا د خلک څه کوم دا شخصي ما کې دغه لیدونکي به دا ته روانې شاهدي وایي دا یو کار کېږي د بغیر هم چې تا کړې نور یې هم نه ده کړې نور هېچا نه ده کړې بغیر له تا نه هېچا هم نه ده کړې طالب ناموس ته کنځل کېږي اوس هم ورته کېږي میډیا کړې ده تا کړې دا د کابل اداره چې بندیان خوشي کوي دا د پمپ په امر چې خوشي کوي دا په خپل رضا نه ده دا د طالب گزارونه چې بندیان خوشي کوي دا په نور خوشي کړه دا پر رضا نه ده پم د تاو د پمپ کوم افغاني مرکز نشته چا سره د تاو د پمپ کوم پر افغانان واجنم زاغ افغانان وازم چې شینسترګي امریکایان دي ما کور ته راوستل هغه دردونه دي ما نه ورته هېرېږي باندې چې دلته د خلکو کې خاورې ډکه او راچه چې د جهاد نوم ورکوې ته د جهاد له هغه حدود ووتې مخکې دې ویلې چې بلادون نه ووتم کومه طریقه باندې افغانان وتلي له ټرمپ سره څومره ولس وزنې ولې ټرمپ سره ګوره خبرې ته غوږ شه ټرمپ سره سوله ما نه ده کړې ټرمپ ته مې ضرب الاجل ټاکلی چې په 14 میاشتو کې به د افغانستان خاوره پرېږدي چې لاړې نه توپک مې په لاس کې ده بیا دې وژنم همداسې د کابل اداره چې امریکایانو موږ ته جوړ کړی دا حکومت جانګیر یې جوړ کړی تر څو چې زموږ خبرې او فرمایشات ونه مني تر څو چې د کابل اداره زموږ خبرې او فرمایشات ونه مني سوله موله نشته دا یو ارمان ده تر هغو به وژل کېږي لکه امریکایانو غوندې مبین صاحب مولوی صاحب کسان مې ټول کاته کړه تا او جنرال صاحب مبین به سره وغږېږئ یو کس به په هغه راغلم چې په دغه خبرې باندې خلک پوه شي او دا خبرو ته خلک که دا چې موږ ټیم کې تیږې اچولي سره کړنګېږو د یو خبره هم نه پوهېږو نو نه به خلکو درویش صاحب زه درته خبره کوم چې اوربند وشي تر اوسه پورې اوربند نه ده شوی د مونږ اتلانو ته به څوک قاتلان نه وایي یا د مونږ غازیان دي یا د مونږ سرې کرښې دي هېڅکله مونږ په خپلو سرې کرښو نه یو په شا سوي اوربند چې وشي اوربند خبره ختمه شوه تر اوسه پورې اوربند نه ده شوی دلته جرمونه شوي دلته قتلونه شوي دلته افغانان وژل شوي دلته د مونږ نظام ړنګ شوی ده 18 کاله مونږ بې حقه په ناقانونه توګه وژل شوي یو همدغه خبرې هلته امریکایانو ته هم شوي دي پمپو ته هم شوي دي دغه بل
د امریکایانو د فوج ناکام قمندان تم شوي دي. میلر په کوم بنیاد؟ میلر، سکاټ میلر دومره ټوپونه وهل چې اول راغله هغه افغانستان نه ولیدل، هغه د افغانستان خاور او جغرافیې سره نابلد و. دلته د بوشکو خبرې کېږي، ورور همدغه بوشکه وه د امریکا ټکنالوژۍ ته یې ماته ورکړله. ته دې په دغه اردو باندې ناجېږي. اردو د افغانستان اردو باید یو واره فلټر کړي، چې فلټر شوي نه وي. دلته غلام ذهنتونه روزل شوي، دلته مدرسه، جماعت، طالب، ملا، منبر د اردو ته دښمن معرفي شوی. جنرال صاحب یو واره ذهن فلټر کېږي. جنرال صاحب اوس موږ تاسو ته درې واړه یو لیدونکي مې کته کړي دي، هغوی نه هیله کوم چې خفه نه شي، بیرته راجع کوم. خو دغه موږ خبرو خلک پوه شي. اوس که خلک ټول راجي کې بیا سره خبرو نه پوهېږو، جنجال جوړېږي او هر یو غواړي چې یو څه ووایي. اوس خو دغه هر مشکل نور په ختمېدو روان ده، یا ختم شوی یا داسې معمولي پاتې ده. او نور افغانان د ما په شمول، په د مولوی صاحب په شمول، په زراو په لکاو میلیونانو افغانان نه غواړي چې دغه نظام ګډ، دا نظام نور خرابه شي. صحیح ده په نظام کې به داسې کړی چې هغه کړی دا چوکۍ اشغال کړې ده او د افغانانو ته د خدمت مصدر نه ګرځېږي. هغه تغییر و تبدیل پکې راځي. چوکۍ یو اصل ده، دا نظام کې مې یو اصل ده چې تغییر و تبدیل باید پکې راسي. خو داسې موږ نه غواړو چې موږ دا نظام د ګډوډ شي، دا نظام د موږ بیا صفر سره ضرب کړو. دا خو یو افغان ته دی. بالکل درویش صاحب، دغه خلک ډیر په نادانۍ او په نافهمۍ او د افغانستان له حالاتو په ناخبرۍ داسې یو خبره کوي، طالب د ټوپک کېږدي. طالب چې ټوپک یې ښودلی، ټوپک یې راجي کړی چېرته ده؟ ټوپک دې نه ږدي. ګوره موږ دا ټوپک داسې نه ورته وایو چې دا ټوپک ته په مځکه کېږده او نور لاړ ته خپله دهقاني کوه. نه، موږ ورته وایو د څو ورځو چې تر څو دا ټوله کېږي، خالي خپل ورونه سره مه وزنئ. ته او عسکر دواړه سره ورونه یاستئ، یا د تره زمن یاستئ یا د اکا زمن یاستئ. صبر وکړئ، دا جنګ تاسې هر وخت کوئ، پرېږده چې دا سوله راسي، یا دې به دا مشکل حل سوله داسې نشي راتللی. درویش صاحب چې 18 کاله د زه وژلم، اوس به در سره وربان کوم، د تې به وروره غېږ په غېږه سره ګرځو. داسې سول دلته د اسلامي نظام خبره ده، د اسلامي نظام درې کرښې د بېګا د ذبیح الله مجاهد مرکه شمشاد سره واورېده. د مونږ درې کرښې اسلامي نظام، افغانستان کې امنیت او د افغانستان بیا رغونه ده. چې هر څوک د اسلامي نظام په مخ کې خنډ جوړېږي، هغه مونږ نه پرېږدو. که په هر صورت وي هغه به وژل کېږي. دلته جمهوریت او دیموکراسي نه منو. دلته که څوک وایي انتخابات انخیاله سمحاله، انتخابات مونږ انخیاله سمحاله، مونږ په انتخاباتو درویش صاحب زه درته یو خبر بالکل شریعه ګوره درویش صاحب، انخیاله سمحاله چې شیخ هیبت الله به انتخاباتو ته درېږي. دا خیال او محال د انتخابات مونږ نه منو، جمهوریت او دیموکراسي نه منو. 18 کاله د جمهوریت او دیموکراسۍ وژلیو. جمهوریت او دیموکراسۍ کې همدغه 9 لکه رایې مردارې رایې، 2 سره حکومت ما ته 2 وارې جوړ کړ. دې جمهوریت ما ته کرزي غوندې لنډغر په واک کې ورسو. دې جمهوریت او دیموکراسۍ دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړې. دې جمهوریت امرالله صالح غوندې قاتلان معاونین کړه. دې جمهوریت د ګیلمجمو د افغانانو د ناموس لوټونکي فیوډالان کړل. دا جمهوریت په ما منې هر چاته چې دا توره پلات ورغلی د هر چا تر خپلې وتې پورې ظلم کړی په افغانانو. چاته چې که د طالب مشر ته دا توره پلات ورغلی ده، که د بل کوم تنظیم غړي ته تنظیم مشر ته دا توره پلات ورغلی ده، ظلم کړی ده. په ظلم به سترګې نه پټوو، سره ظلم باندې به سترګې نه پټوو. خو دا کریډټ به د افغان حکومت نه اخلي چې 15,000 طالب بندیان یې خوشي کړي. دا امریکا هم نه ورسره مني. دا د مونږ ځپونکي ګزارونه و چې دا بندیان خوش. د کابل نظام تر اوسه هم مخالفت کوي. اوس هم د استرالیا سفارت ته ځي او راځي چې دغه 2 کسه بندیان استرالیان یې وژلي. دا څنګه کړو؟ په خدای چې 15,000 استرالیان یې وژلي وي، 15,000 امریکان یې وژلي وي، په زندان کې پروت وي، د لیست مطابق چې خوش یې نه کړي، دا خیال او محال د مونږ به جګړه کوو. نظام سره څه سره مونږ اوس خو هغه مشکل حل شو. نو مونږ ته غواړې چې د افغان مور بیا نه ولې دغه وزل کېږي پکې زه ته افغانان وزل کېږي. قسم مې دې په خدای چې د صلح په خلاف څوک خنډ جوړ شوی، 1000 دانې غني غوندې خلک دې په دار شي خو سوله دې راشي. مونږ دا خبره کوو
د سولې مخالف نه یو بسته پارلمان دې په دې چاو کې راوځړول چې په سوله دې خو چې سوله راسي عیبت الله څوک نشي په دار کولای ځکه د موږ سرې کرښې تر اوسه نه دي مات شوي موږ سرې کرښې ماتوو د خلکو موږ د خلکو سرې کرښې په زیړو بدلوو دغه 400 بندیان هم د دې نظام سرې کرښې وې دا 400 بندیان هم د دې نظام سرې کرښې وې څنګه مرته په زیړو بدلې کړلې ګوره په دې مولوی صاحب ته قضاوت وکړم درویش صاحب کږې خولې په سوک باندې سمیږي چې د غني خولې ته سوک نه وي دا سکونه و چې غني نه شاعري ویره کړه لبلبه یې جوړه کړه غني په دار شي سوله به راځي غني او سوله دواړه ناممکنه دي توهین به نه کوو غني او سوله دواړه ناممکنه دي دا غني او سوله ناممکنه دي غني به په دار کېږي بیا به سوله راځي د نجیب په سرنوشت به اخته کېږي السلام علیکم نه هېڅ امکان نه لري چې داسې کار وشي دغه صفات اسمونه ماوتا خو درویشه دا ماوتا بیا فیصله وکړو موږ سلام او دعا مو نه سره وکړو نو چې دی خپل خبرې په حساب باندې ګوره درویش صاحب زموږ تاسې دغه د صلح خبرې چې دي دا د صلح خبرې پر ډیرو خلکو باندې بدې لګیږي بدې معنا په دې باندې چې د هغو ګټې په جنګ کې دي نو دا چې موږ تاسې هر څه نمر کوو پر هر کام یې بیایو او صلح ته را جلبوو د هغو هغه کږې خبرې به همیشه ژوندۍ وي دې ته موږ تغیر نه شو کولی خبره دې نشي درویش صاحب کې څه ګټه راځي موږ دوی دې موږ راکشکاو او دوی ځان پاڼ ته خلا کوي زرا ځم ودا خبره دلته ګوره موږ تاسې خپل دغه خبره کوو نور هغه ګوري اولین مقصد باید معلوم سي د انسان مقصد په دې کې څه شي دی د هر انسان ګورنه د انسان د خبرو څخه معلومیږي چې دا انسان د انسان ژغورنه غواړي او که د انسان دپاره مرګ یا څه شي جنګ غواړي د هر یو د خبرو څخه د څه معلومیږي د څوک چې شرر په کې د هغه معلومیږي که یو څوک غواړي چې صلح وکړي هغه هم معلومیږي که یو څوک غواړي چې موږ تاسې به خپل تمرکز پر افغانستان باندې کوو دا خپلې خبرې به پر صلح بیرته راولو چې دا ستا د خبرو اصلي یعنې دا کړ چې ستا نه ویشته کړي دي چې په افغانستان کې دغه صلح یا دي جنګ بند وسي صلح خو خپله غټ خلک سره کوي اوس زموږ مبین ورور رالی خپلې خبرې وکړي خپل نظر یې ووایه زما اولینه پوښتنه د ده څخه د ده په لایف کې همدغه وه چې تاسې د طالبانو کوم دغه رقم د قاری صاحب څخه دغه څخه میرسس پوسټي څخه هم دغه پوښتنه وه مال آیا تاسې کوم اساسي په قانون باندې د طالبانو په کرښو کې یا په لیکو کې معرفي سوي یاست دی ولیا دی چې ولیا نو خپل نظر موږ ګردو وایه هر یو خپل نظر وایو یعنی د قانون چې کوم ذبیح الله خبرې کوي مجاهد یا دغه رنګ سهیل شاهین خبرې کوي د هغو خبرو څخه ځای نیول کېږي زموږ تاسې خپل نظرونه دي که مبین صاحب دی که زه یم که درویش صاحب تاسې یاست که کوم بل حکومتي پلوی دی یا طالبي پلوی دی دا خپل نظر ښکاره کوو اما د دې دا معنا نه لري چې د ده خبرې به هغه ځای ته رسېږي زموږ تاسې خلک دي ناامیده کېږي نه زما د دغو خبرو څخه مقصد دا دی که چیرې یو کس راولاړېږي دلته توهین و یو بل یې وتکوي دا دوی خپل ځان ښکاره کوي چې زه سره کم یم دا نه ښکاره کوي چې دغه ټول طالبان هم دغسې دي یا ټول حکومتي چارواکي هم دغسې دي دا معنا نه لري ولې پر غټو میزو باندې غټ خلک فیصلې کوي موږ خپل نظر مازې وایو او د ولس ته موږ غواړو چې څه شي ورکو ذهني آرام کو ټول په جنګو کې ستړي دي روزانه قتلونه د دغو خلکو کېږي دغه ولسي خلک وژل کېږي داسې نه دی چې خامخا د رئیس جمهور غني دغه زوی پکښې یا لور پکښې کې د بیروته څخه راغلي هلته قرباني ورکړې ده یا دغه رنګه د دغو غټو مشرانو چې په نورو ملکو کې ناست چې د هغو اولادونه راغلي دي دلته بې قرباني ورکړي څه یې ده په یو په دوه په شکل بې ورکړي لیکن ټوله قرباني زما او ستا ولس روزانه ورکوي که وژل کېږي یو عسکر پر خپل کار باندې چې یو کار ورته سپارل شوی چې دا کوڅه ګوره او په هغه کوڅه کې یو جنګ وسي یو شی وسي او هغه مري دغه رنګه
په هغه سنګر کې چې هغه طالب ناست دی هغه هم په داسې شکل باندې مري چې هغه کونډ و یتیمې پاتېږي. دغه د وطن خلک چې موږ تاسې وینو نو زړه مو پر خوږېږي، زړه مو په دې خاطر پر خوږېږي چې موږ زه یې ورته ته وړاندې کوم چې زه به داود ملیدونکي موږ باندې څه رقم ولاسې ټاپه لګوي، یو به څوک یو وایي چې دا یا به د حکومت پورې تړلی یا به ټاپه لګوي دا به طالب پورې تړلی. خو د موږ د افغانستان خلک دي نو داسې خلک دي چې بس مخکې لاړ څه نه به بیا زر ټاپه در باندې ولګوي. خو والله بالله ثم تله چې د طالب باندې دومره دردېږم چې مړ کېږي لکه غرور مې چې مړ کېږي، په عسکر دومره دردېږم لکه غرور مې چې مړ کېږي، په عوام خو څه کې هغه بې دغه بېچارهګان لکه مارنګې غوندې ټولې. خو موږ وایو چې بس کوي دا څه کوئ، د خدای روی ته وګورئ، د قرآن ته وګورئ، ولې تر اواز نه یې، ولې دا چوکۍ څه کوئ، دا چوکۍ ځان سره چا دنیا دا دنیا سلطنت مقام دا چا ځان سره وړي دي؟ نه دا چوکۍ خو ستا درویش صاحب خبره دې مې ونیوله بخښنه به سره کوو. دلته سوال د دې نه دی چې دا چوکۍ څه کوي او د آخرت خبرې موږ په یادوو، لیکن دلته د آخرت خبرو باندې دوی هغه د چوکۍ نظام یې نه پرېږدي چې هغو ته فکر وکړي. ولې د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه خو نسي راتللی چې ټول به دغه خیالي څه شي نومېږي عمران خان غوښته چې ریاست مدینه جوړه کړي، هغه څه حال یې د خوره کې، خو یوه خوا یې نسوه سمه. دلته دا موضوع د دې دپاره موږ تاسې ګوره راټولیږو په دې حجره کې خپلې خبرې کوو، د زړه خپل خواړه د ټولو سره یو ځای کوو. دغه خپله خلک چې راته ناست یا دا خبرې اوري د دوی ذهنونه باید موږ څنګه ور آرام کو. زموږ تاسې دغه کار دی او دا ولس اګاه کېده دي پر غټو میزو باندې، لکه ما مخکې چې خبرې وکړه دغه خبرې ته اشاره وکړله چې پر غټو میزو باندې هغه خپله خلک چې هغه غټ ناست چې هغه فیصله کوي. ګورئ موږ تاسې باید دغه ټول دې کس ته متوجه نه کړو چې نو دغه سړی دی ټول. اوس ګوره ما ته مخکې زه به د خپل حساب درته وایم، ګوره زه په مسجد کې یو غریبانه مسجد کې د افغانانو ملا یم، دا 8 کاله کېږي دلته خپل امامت کوم او په دغه سوشل میډیا کې مې کوشش کاوه